د نوي کلی نه چې ذکریا خان لاړو نو خپل په فلمونو کې کار شروع کو چې کله فلمونه خاموش شو بیا ټاکی شو خو د هغه زوی امجد خان نه د شولې گبر سنگ دا پښتنو څومره لوی کنټریبیوشن دی انډین فلم انډستری ته او دا په کوم وخت کې لاړل دی عالم آرا یو 1913 کې ډومبه فلم شروع شو 3 کال بعد دا مشران لاړ نور نمونه ډیر لوی نمونه دي د پښتنو د بالیوډ فلم انډستری په جوړولو کې ډېر لوی کردار دی جی بالکل دا درسته خبرو که د پښتنو په فلم میکینګ کې فلم جوړولو کې پس منظر هندي دی د بالیوډ دی د پښتو ډومبه فلم بالیوډ جوړ کړو یعنی کله چې موږ په 1941 کې د پښتو ډومبه فلم ګورو نو د هغه هیرو او ډایرکټر چې دی هغه رفیق غزنوی وو نو رفیق غزنوی خو د هندستان د اردو هندي فلمونو لوی شخصیت دی او پښتو کې چې فلم جوړولو نو رفیق غزنوی په پښتو کې راغلو ځکه چې پښتون وزیر محمد خان چې دغه ته به انډیا کې ویلو WM خان دا هغه شخصیت دی چې په 1913 کې د انډیا ډومبه فلم جوړیږي د ټاکی فلم عالم آرا په تاریخ کې په بر صغیر کې په فلم کې موسیقي په ډومبه ځل راځي او سندرغاړي دا سړی وزیر محمد ګل خان د هندي فلم د یو هندي فلم اولنې چې کوم غانو په فلم کې داغه پښتون سندرغاړي او په هغه سندره اکټینګ هم د یو فقیر په شکل کې وزیر محمد ګل خان اکټینګ هم کړی دی आवाज هم داغه دی او د په سب کانټیننت کې د فلم د موسیقي آغاز دی او د کوم خبره سره د دغه چې عالم آرا د 1913 کې ریلیز شوی فلم 1913 کې چې کله فلم کې سونګ راغی نو دیټس د فرست پښتون او بیا as a song دغه فلم کې انټیګریټ شو جی بالکل او ځکه چې موږ د بالیوډ فلمونو زیات په سانګز پیژنو رادر دغه په سټوري باندې بالکل خدا وزیر محمد چې کوم مودا رقم زو وزیر محمد خان د جمرود وو زموږ خیبر ایجنسی چې د کم جم یا جمرود کلنډي کوتل نه دی خواته چې کومه علاقه د جم گیټ چې دی بابي خیبر دی دا غزو او په پښتو کې بیا چې کله فلم جوړېدلو لیلا مجنون نو پاره کې سندرغاړي وزیر محمد او دا بیا په یو سلويخ کې د پښتو فلم راغلو نو استاسو چې کوم ډومبه پښتنو وکنه چې زمونږ د فلم جوړولو پس منظر هندي او د بالیوډ دی مونږ دې جنس د کړکړې چې هغه ته بنیادونه د هندي اردو فلمونو ته بنیادونه پښتنوي خېدي نو په پښتو کې فلم کې خو بیا او دا نور څومره نمونه چې هغه پښتنو چې کوم د بالیوډ سینما ته دای په بنیاد خودو کې خپل کار ډیر زیات کړی ډیر بنیادی نمونه زه تاسو ته وایم ذکریا خان د نوې کلی نه لاړو زه د نوې کلی یم خلیل یم ذکریا خان خلیل نوې کلی تاسو کوم ځای دوی نوې کلی پیښور د نوې کلی نه چې ذکریا خان لاړو نو خپل په فلمونو کې کار شروع کو چې کله فلمونه خاموش شو بیا ټاکی شو خو د هغه زوی امجد خان نه د شولې گبر سنگ دا پښتنو څومره لوی کنټریبیوشن دی انډین فلم انډستری ته د یو بل ورو امتیاز دا پښتانه پرتوی راج د پیښور نه لاړو و خو هندو خو د پښتون کلچر سره لاړو دا غزوی راج کپور شمی کپور ششی کپور دا درې واړه د راج کپور بچي او دا په کوم وخت کې لاړل دی پیښور عالم آرا یو 1913 کې ډومبه فلم شروع شو 3 کال بعد دا مشران لاړ ذکریا خان لاړو پرتوی راج لاړو او د WM خان چې دی دا په انیشل په ابتدایي ورځو کې لاړ خو تاسو چې نور نمونه ډیر لوی نمونه دي یعنی تاسو ګورئ چې د یوسف خان چې دی دلیپ کمار دا پیښور نه لاړو تاسو ګورئ قادر خان د پښین کاکړ دی کاکړ قبیله سره تعلق دی بالکل هغه جی بالکل بمبئی نه لاړو فیروز خان افغانستان نه لاړو د نصیر الدین شاه فیملی د افغانستان دا نو خمدوبالا چې د هندي فلمی صنعت د دینه لوی اداکار او هیروین نشته ممتاز بیگم خپل نوم دی د ثوابه د مانیرینا هندوستان د شیف شو فلمونو کې ترنه پورې یادېږي دا دومره لوی پښتانه چې په بالیوډ کې موجود وو او د هند خلکو ته نزد کړه کوله نو هغه ټیم نه چې بیا کله وزیر محمد خان او رفیق غزنوی راځي پښتو کې فلم جوړي نو څومره لوی تجربه د غي شاته پرته نو پښتو کې لیلا مجنون او د غي لیکوال حمزه بابا
د لیلا مجنون، دومره لوی رائټر، دومره لوی پروډوسر، ډایرکټر او دومره لوی اداکاران. نو پښتو فلم خو دلته ترقی کړی دی. زما مطلب دا دی چې د ډیورن نه دی غاړه چې د فلم کم روایت دی هغه غاړه نو بیا وروسته دغه روایت آل تمام شي.